توجه इंस्पेक्टर वही मास्क किधर है मैं इंस्पेक्टर तदा से करो माते दाढ़ी किधर है सड़ी सड़ी समरंग हुआ پاکستانی ملایان په خپل عقیده څومره کلک دي. لیک شیراز خان. څو ورځې مخکې موږ ولیده چې یو مولا په خپل جذباتي تقریرونو کې ولس ته د جهاد او د باتورۍ او شهادت قیسې کوي، ولس ته د ایمان او د بغاوت قیسې کوي او ماشومان او ځوانان د جهاد لپاره راپاروي. هغه مولا ته چې پرون یو پولیس افسر فقط یو ټلیفون وکړو نو د هغه مولا جهاد، باتوري، ایمان، شهادت هر څه پر ځای پاتې شول او د مخې سره یې هغه پولیس په وینا باندې داسې ویډیو جوړه کړه چې د خپلو ټولو خبرو یې پکې تردید وکړه او خپلې ټولې خبرې یې په خپله رد کړې. دغه مولیان چې نورو ته د ټوپک او د مرګ او د شهادت درس ورکوي، په خپله د دوی د ایمان او د عقیدې دغه حال دی چې د یوې دندې د ډاره د هر څه څخه منکر شي. ولې؟ دا به درته د لیک په پای کې وایم. تقریبا ټول ملایان دا څو خبرې د خپل ایمان او عقیدې برخه ګڼي او په هر ځای کې د دغه خبرو تشهیر کوي او ولس ته په کلکه وایي چې په دې خبرو د ټول خلک کلکه عقیده او ایمان وساتي چې هغه خبرې دغه دي. دنیا فانی ده، سادگی اختیار کړئ او دومره مال ږدئ څومره چې مو ضرورت وي. هر څه پاتې دي او قبر ته به خالي لاس ځو نو مال پر ځای نیکیانې وګټئ. جهاد په ټولو مسلمانانو فرض دی. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم فقط 2 جوړه جامې وي او هغه هم ځای پر ځای ټانکه وي. دا جهان د مسلمان لپاره زندان دی او اصل ژوند د مرګ نه پس دی. شهادت ډیر عظیمه رتبه ده او د ټولو مسلمانانو ته د شهادت مرګ غواړو. جنت کې داسې نعمتونه دي چې په لیدو به یې ستړي شئ خو نعمتونه به ختم نشي. ډېرې خبرې دي خو دا یو څو خبرې به نن د مثال په توګه بیان کړم. اوس دا خبرې سمې هم دي. د یو مسلمان لپاره دا خبرې بې له شکه چې د ایمان او عقیدې برخه دي. هر مسلمان په دې خبره پوخ یقین لري او هر مسلمان د شهادت، مرګ او د جنت ژوند غواړي. خو آیا ملایان دا خبرې د ایمان او د عقیدې برخه ګڼي؟ دلته به زه د یو څو غټو او نامتو ملایانو مثالونه وړاندې کړم چې هغه طارق جمیل، ګلبدین، فضل الرحمن، مفتی نعیم او سمیع الحق دي. اوس تاسو د اسلام عقیدې، د ملایانو تقریر او د دوی عمل وګورئ. دې خلکو مدام خپل ملاتړي په دې خبرو غولولي دي چې طارق جمیل او مفتی نعیم خپلو تبلیغانو ته د سادګۍ درسونه کوي. توجه ابل ز ایله ول اسلام آباد ته بیان نه ویګر راځي د ټیمي بدغه ټیم کې تاسو د الکانو تم وګورئ دي کې د هوري کش سیاسي نه تاسو ته مسله جوړ شي. توجه فضایل بیانوي خو دلته سوال دغه پورته کیږي چې سادگی د مسلمان د ایمان برخه ده او په اسلام کې دا وینا ده چې دنیا فانی ده او قبر ته به تش لاس فقط د خپلو اعمالو سره ځونو چې څومره د حاجت یا هغومره به ساتي او اضافه غریبانانو ته ورکوه. نو بیا د طارق جمیل او مفتی نعیم خپل عمل ولې د دې اپوټه یعنې سرچپه دی. طارق جمیل د پاکستان په دولتي تلویزیون وویل چې ما سره الحمدلله دومره روپۍ دي چې زما 2 نسلونه یې په کور په ناسته خوړلی شي. او اوس څو ورځې مخکې طارق جمیل یو لوی او بین المللي طرز د کالو برانډ پرانسته وکړه چې د کروڑونو روپو تجارت به کوي او د دې نه علاوه په یوټیوب باندې د طارق جمیل د یو کال ګټه 1 کروڑ روپۍ ده، یعنې د میاشتې 8 لکه روپۍ فقط د یوټیوب په بیان ګټي. همدغه شان مفتی نعیم په کراچۍ کې یو مدرسه چلوله چې په مدرسه کې ښه ډېر چڼي وو او چندې به یې پرې کولې، خو چې کله مړ شو او د بچو ترمنځ د جایداد د ویش قصه راغله نو معلومه شوه چې د مفتی نعیم فقط په بانکونو کې 15 اربو نه زیاتې روپۍ دي او نور جایداد د دغې نه غیر دی. بل اړخ ته پام وکړئ چې د فضل الرحمن او د سمیع الحق مدرسو کې بېشماره چڼې دي. دغه چڼې چندې کوي او په مدرسه کې ژوند کوي او بیا د مدرسې نه پس یو لیور کلاس ژوند تېروي چې ډېر سختو سره مخ دي. اوس پوښتنه دې وشي چې د فضل الرحمن خپل زوی او لمسی ولې چڼی نه دی او د فضل الرحمن خپل زوی او لمسو د څومره کورونو مخې ته کاسه په لاس کې وظیفې غږ کړی دی. دا پوښتنه دې هم وشي چې سمیع الحق د اسلام آباد تر ټولو قیمته ځای کې بنګله و نو د سمیع الحق د مدرسې څومره چڼې په اسلام آباد کې بنګلې لري. همدغه شان ګلبدین چې یو عام افغان ته جهاد درسونه ورکوي، د شهادت او د جنت فضایل قیسې ورته کوي، د هغه خپل زوی په خارج کې په نیم لوڅ حالات کې ګرځي او د دې فاني نړۍ د فاني ژوند څخه ښه په عیش خوندونه اخلي. اوس دلته دې هم پوښتنه وشي چې ګلبدین یو عام افغان لپاره شهادت او جنت خوښوي او یو عام افغان د ګلبدین په دغه جهاد کې په سخت حالات کې په وچه ډوډۍ خوري، نو ګلبدین دغه د شهادت عظیمه رتبه او د جنت عظیم نعمتونه د خپل زوی لپاره ولې نه خوښوي؟
د ګلبدین زوی څومره ځل د طالب سره په ځمکه وچه ډوډۍ خوړلې ده. آخر د ملایانو بیان شوي دغه سادګۍ مدرسه جهاد شهادت او جنت کې داسې څه دي چې د ټول پښتون قام لپاره خوښوي خو خپل اولاد ترېنه لرې ساتي. آیا دغه جهاد شهادت او جنت خو به د جعلي شریعتي کارخانو څخه زهر و تیزاب نه وي؟ ولې دغه ملایان د ولس لپاره یو څه او د ځان لپاره هغه سرچپه ژوند خوښوي؟ علت ډېر ښکاره دی خو که څوک یې وویني د طارق جمیل ټول ټال ګټه او پیژنګلو د جنت او د سادګۍ او د فاني دنیا په کیسو کې ده. که چیرې طارق جمیل دغه کیسې بند کړي نو طارق جمیل به تقریر کې څه وایي او چې طارق جمیل تقریر بند کړي نو هغه به روپۍ څنګه ګټي؟ همدغه شان سمیع الحق د مدرسو د چڼو په سرونو ځان ساتي. که چیرې سمیع الحق د مدرسې د چڼو ته عقل او شعور تعلیم ورکړي نو د سامراج لښکر به څنګه جوړیږي؟ سامراج ته د طالبانو لښکر پکار دی او د دغه لښکر فکرونه سمیع الحق جوړوي په کوم چې هغه روپۍ اخلي. نن ګلبدین که ګلبدین دی نو د دغه جهاد او د جنګ له امله دی. ګنې ګلبدین څوک دی او څه شی دی؟ ګلبدین د دغه جهاد په سر ځان ساتي. که چیرې ګلبدین دغه جهاد بند کړي نو ګلبدین په روپۍ څنګه ګټي؟ مشرقي سامراج یعنی پاکستان ته په افغانستان کې یو فساتي لښکر پکار دی او هغه لښکر ګلبدین ګوري او روپۍ پرې اخلي. مذهب په اصل کې د دې ملایانو ایمان او عقیده نه ده بلکې کاروبار دی. د طارق جمیل څخه رایوند، د سمیع الحق څخه حقانیه او د ګلبدین څخه افغان فساد وباسي نو شاته څه پاتې کیږي؟ هیڅ نه. او درې واړه د پښتون کش پالیسۍ برخې دي چې ډېر په تفصیل مې مخکې هم ښکاره کړي دي چې رایوند، حقانیه او ګلبدین څنګه د پښتون فکري، سیاسي او جغرافیوي بنیادونه نړوي. افغان ولس د نور د دې خلکو په اړه سترګې وغړوي، ګنې مدام به داسې رسوا اوسي.